په سواد کې چې سره روان دي په ښکته وطن کې چې سره روان دي دا ټولې خبرې تاسو ته ما کړي ښکته پښتنو ټولې خبرې زما په دې نیټ شته دي او تاسو خپله مستدي کوئ چې ما څه ویلې هغه رښتیا دي تاسو ته ما دا ویلې چې شروع به د باجوړ نه کېږي په باجوړ کې به پوستې نیول کېږي بیا به پرېښودل کېږي تاسو یو جعلي لوبه روانه ده تاسو راځئ اول دغه پاکستان مطالعه پاکستان لږ وګورئ چې دې کې څه لیکلي دي ټول دروغ لیکلي زه دا وایم چې په نوم باندې خو سړی مسلمان کېږي نه که نه تاسو ولس مسلمان هستئ په پاکستان کې مګر پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی صحیح ده که نه تاسو یو سړي نوم دغه دی یو سړي نوم مسلمان نوم یې ایښی دی خو هغه شراب هم څکي هغه د کافرو په قانون هم چلیږي هغه زنام کوي هغه سود هم کوي هغه وروره هیله منډۍ هم لري هر شی کې هغه نو ته ماته وایې چې هغه مسلمان دی روجې نه نیسي مونږ نه کوي هېڅ شی نه کوي هغه مسلمان کېږي نو ته ماته وایې چې پاکستان په نوم باندې کې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله بس خالي همدې کلمې ته خوشحاله پاکستان کا مطلب کیا امریکا او برطانیه د پاکستان قانون ته دی وګوره په پاکستان کې کم کارنامې دي چې نه کېږي او زما پښتون او زما افغان ورو ښکته ورو تا ته ویم زه ته ماته مهاجر مو وایه ته ماته مهاجر مو وایه چې مهاجرو داسې یو هغسې همدغه کم کچه ګړۍ کې چې د افغانستان مهاجرو په همغه کچه ګړۍ کې ته د باجوړ او د سوات خلک مهاجر کړه که مهاجر یې نه کړه دغه بله ورځ ما نه غوښته چې د ډېرې خبرې وکړم خو دغه یو سپین ږیری دی په وایس او امریکا په دغه سره انټرویو ده هغه وایي چې زموږ نه ښځې بوتلي زموږ نه زنانه بوتلي زموږ سره زنانو سره داسې کوم دا چا د سره وکړه خو دا همدغه د رجیت سنګ اولاد د سره وکړه همدغه پنجاب د سره وکړه افغانان ورونو هیله منډۍ په لاهور کې ده هیله منډۍ جهاد په قزحانۍ کې کېږي په وزیرستان کې کېږي په کابل کې کېږي لوڅې جنکۍ په پنډۍ کې راوځي فتوا په افغانستان ورکول کېږي د شرابو غټې غټې کارخانې په پاکستان کې جوړېږي د جهاد فتوا په افغانستان کې ورکول کېږي و د خدای په لحاظ باندې تر څو پورې زموږ عقل او شعور په سر ما تاسې ته ویلي دي چې نن تاسې وایئ چې یاره موږ به د انتخاباتو د لارې او د قانون د لارې پاکستان قانون شته دی نه پاکستان قانون کوم دی پاکستان قانون خو د جرنیلانو کرنیلانو په لاس کې دا نن دی نن چې ته داسې زه یې منمه چې ته عمران خان وایې چې داسې به کامیاب شي دا نن ته عمران خان په چوکۍ کېنوه عمران خان فیصلې کولی شي ځکه فیصلې خو د پوځ د باجوړ د امریکې په لاس کې دي کنه نو تر څو پورې ما تاسې ته ویلې نن ما په باجوړ کې وکړه چې خلک راوځي پرونی ویډیو لکه ننۍ تر څو پورې چې تاسې یو 10 لکه 15 لکه خلک راوځي ناستئ او په دې اټک باندې خپلې بسترې اچولې نه او دې پنجاب تورمخي ته دې درجه څنګه اولاد ته دا پرتګونه هم ترې نه ایستلي او په اټک هم نه یې اړولي دلته خپل یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان اعلان کړی نه یا پښتونه در په در به یې خاورې په سر به پرون په بله ورځ په سعودي کې شپږ دانې هغه په اکسیډنټ کې پښتانه اقربانان پکې مړه شو شهیدان شو خبره دا ده چې دې په خپل وطن کې کار نشته دا د مجبورۍ نه هلته تللی سعودي سره مزدوري کوي ځکه هلته سې مهربانه ده داسې حدیث موږ ټیک ده مرګ په نیټه دی خو الله تعالی موږ تاسو ته عقل او شعور هم راکړی دی موږ تاسو د نړېدلي کمیونه پیغمبر علیه السلام ډډه کړې ده نو خبره دا ده چې دغه به تاسو سره کېږي دا لوبه به تاسو سره روانه وي زه په منظور پښتون په ایمل ولی خان په شیرپاو صاحب په اچکزي صاحب بیغه کوم چې دا قوم نور مو وجنئ دا قوم نور مو وجنئ یا د عمران خان سره غږ وکړئ چې لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان دا د اخري لاره دی ده د جنگ مه کوه دته دا نه یم چې ټوپک راواله راوځئ 10-15 لکه او په دې اټک ورته ورواړوئ او پنجابي ته ټیم ورکړئ چې دا 4 ساعته پورې تور مخې وځه زما د خاورې نه دا زما د پلار نیکه خاوره ده دا بعد بې عقل پکې راپاسېږي پاکستان نه هم کو پهچان دیا او خدای دې په سترګو ړوند کړه دا پاکستان نو چې ته په دې پښتانه خاوره اوسېدي دا ستا د پلار نیکه د خاوره ده دا د پاکستان خاوره نه ده دا د پنجابي خاوره نه ده دا د رجسنګ دولت خاوره نه ده دا ستا د پښتون خپله خاوره ده نو خبره دا ده چې ولې په دې خبرو ځان غولوئ ولې بدې ردې وایئ زه تاسو ته هغه حقیقتونه وایم چې ستاسې د خلاصي لاره چې دغه ده افغانانو ورونو ړم درکوئ قسم دی چې ړم درکوئ موږ خو پوهېږو چې لوبه څه شی ده لوبه تا سره څوک کوي څوک چا د سره روانه کړې په دې ټول سر خلاص دی خو ډم خوږېږي قسم دی که ډم نه خوږېدی ولاکې مې د فیسبوک ته مخ هم راړولی خو قسم درته خورم چې ډېر ځورېږم ډېر کړول کېږم ډېر مې زړه درد کوي د درد نه دلته راشم تاسو سره خبرې وکړم ستاسې هم څه نه سکون وشي زه په لرو بر افغانانو پښتنو باندې ډېر ځورېږم او ډېرې بدې ورځې را روانې دي تاسو سره یو جعلي جهاد تاسو سره یو جعلي اسلام باندې تاسو غولول کېږئ او د خدای په لحاظ اختلافات پرېږدئ خپلو کې سره یو لاس ورکړئ چې تر څو پورې تاسو خپل یو بل سره لاس نه ورکړئ همدغه شان دې به تاسو باندې یو جعلي شریعت به در باندې سواد کې راولي جعلي شریعت به در باندې سي مهربانه په وزیرستان کې دلته شریعت ما ته څه ضرورت دی زه خو یم پښتون ټول شریعت زه خو یم مسلمان ټول شریعت په افغانستان کې وګورئ که نه وګورئ اوس په دې شرعي حکومت دی جنګ خو دې بچ شي ورشي څنګه دماکي کېږي څنګه لوبې کېږي دا څوک یې کوي خو ټول همدغه د پنجاب نه ټول همدغه لوبه ده د پنجاب لوبه ده ورسې مهربانه همغه بمونه دي مخکې وروره یو ته ورکول په لاس کې اوس هغه لاس بدل کړو بل ته ورکړو چې وروره په جوماتونو کې دا کوم اسلام دا کوم شریعت دی نو خبره دا ده چې افغانانو زما همدومره خبرې وي